ډاکټر صاحب سره ډېر خوشحاله یم، خو دا څونه وخت مو دغسې په تکلیف په زحمت کې تېر کړو، بې ځایه دوا یم کولې. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو وروره، د ډاکټرانو سره هم ډېر خوشحاله یو، د کارګرو سره هم خوشحاله یو، د نرسانو سره هم خوشحاله یو، د ټولو سره ډېر خوشحاله یو. موږ د مریض سره ډېر ښه کوشش وکړو. خدای دې خیر ورکړي. موږ ډېر خوشحاله یو د ډاکټر صاحب څخه. موږ سره یې ډېر مدد کړی دی او موږ سره یې ډېره مرسته کړې ده. زه نصرالله نیمیږم، د غزني د ولایت یم، د مریانو د کلي اوسېدونکی یم. ما مشکل خو بسته کال وي یا نیم کال وي کېږي، لا ډېر وخت د ملا تکلیف مې و، د ملا مورې مې کېناستلې وه که څرنګه، خو دلته چې راغلې عکسونه ډاکټر صاحب واخیستلو چې بیا دغه کړو، چې مې عکسونه چې واخیستو هغه اوس دا خو عملیات غواړي. نو عملیات مې وکړ او ډېر ښه صحیح عملیات اوس نو نن درېیمه ده چې دغه نن خلاص کړو. عملیات ښه کامیابه ده، ډېر ښه خدمت یې کړی ډاکټر صاحب. تکلیفونه چې خلاص وي، چې تکلیف خلاص وي، یو مخه د نه مې درد لیدلی دی، نه مې شی لیدلی دی چې یم وچ کلک جوړ یم. زما نوم عطا محمد دی، د شاولي کوټ ولسوالۍ یم، د باختو د کلي. په چا ویې لاس وځلی و، ترموز یې پر ځان باندې راچپه کړی وي، برای دا ګوتې سره ورغوي پسې موښتې وې. نو برا بیا هلته ډاکټرانو چور په اسمانوله، والا ګوتې دغه کچې جوړې شولې. نو بیا هم دا ډاکټر صاحب ته راوستی چې عملیات وکړي. هغه خو نو هلته په سارا کې یو کلینیک و، هغه ته ما وروسته، هغه په زور دا ګوتې ورسېده کړې، تختې ورسره ورکړې. والا ګوتې تورې شوې، بیا مې راوسته روغتون کې 4 ورځې بستر وم، هغه ګوتې نو برته پاتې شولې د توروالي څخه، والا دغه کت ورته پسې جوړې شوې. سیدا روغتون ته به نو تقریبا یوه میاشت تر مخه راوستلي، دلې عملیات ور وکړي. نو عملیات یې انشاءالله کامیابه شولو. نو اوس سمې دي ګوتې. مننه، ژوندی اوسئ، کامیاب اوسئ. دا مریض و چې لاس یې سوځلی و، نو بیا د درو ګوتو پاس بارن کنټرکچر کړی و، نو نوموړي 6 میاشتې پر تېرې شوې، بیا مراجعه وکړل. حال دا چې دا 2 کاله باید پوره شي پر دا کنټرکچر باندې. وروسته د هغه څخه بیا عملیات خانې ته راوستله، دا کنټرکچر ساحې مو ورته دغه کړلې، ریلیز کړلې، او ECG مو ورته وکړله، پینونه مو ورته ورکړله. اوس د خدای په فضل سره الحمدلله شکر دی، دا 3 ګوتې د 3 سره دغه دي خلاصې دي. هغه ECG هم جوړه شوې ده او ګوتې هم په مکمل ډول سره خلاصې دي. اوس نو یو فیزیوتراپي غواړي، فیزیوتراپي څخه وروسته به بیا د مریض ګوتې په مکمل ډول سره جوړې شي. نو زما مریض چې و د 2-3 ورځې ډېر سخت په عذاب و په کور کې. بیا هم د ډاکټر صاحب سره ټلیفون وکړي، ډاکټر صاحب راته ویل دلته یې راوله دغه سیدال روغتون ته، زما ځای خو نو د هلته اوله مې ورته راوستی، نو ډېر په تکلیف و، په ځولۍ کې مې ورته راوستی. زه هغه سم آباده د خپله دغه وکړله، کوشش یې وکړي. نو بیا مریض داخل کړي دا یوه شپه دا نن. نو مریض پرون وړمه ورځ به بله ورځ ټوخ یې ډېر زیات و، په 2 به مې نیولي و، کښېنستی ولاړېدی، ډېر په تکلیف په زوال. نو اوس شکر دی، بس نن د سهاره څه د برایي د ماخستن د 1 بجې یا د 2 بجو سره مریض ډېر هم یې خوب وکړي، هم آرام سو، هم یې کم هغه تکلیفونه یو شی لا نه معلومېږي، ګرده جوړ شول. موږ د ډاکټرانو صاحبانو سره دونه خوشحاله یو. زما زړه دا راته وایي چې مطلب بل ځای داسې مریض پېښ شي، زه ورسره هغه خلکو ته دا وایم چې دغه ډاکټر دی، دغه روغتون دی، تاسو به دغه مریض به هغه ته رسوئ. السلام علیکم، زه ډاکټر محیالدین نوري د عمومي داخله ناروغۍ متخصص او همدارنګه سیدال روغتون کې د طب پوهنځي محصلینو ته سټاژ هم ورکوم. دغه مریض چې په ډېر خراب وضعیت کې و، لکه پایواز چې مهرباني وکړه، مریض په این سټیج کې و، COPD کورپلمنل یې ورکړی و، د سږو او د زړه مشکل یې درلودی. نو مریض موږ ارزیابي کوي، تشخیص مو کوي، تداوي مو کوي. نن سهار چې مریض وکړی د محصلینو سره یو ځای، نو الحمدلله مریض ډېر ښه سوی و، ښه تداوي نتیجه ورکړې وه. نو موږ د ټولو همکارانو څخه، د ملګرو څخه مننه کوو چې د مریض په تداوي کې زموږ سره همکاري کوي. زما یو 2 کلنی زوی دی، نو د سیستم د غوږو پر برابر باندې کمزوري و. نو ځکه زه ولاړلم اول پاکستان هیواد ته. پاکستان هیواد کې مې د بیره ټیسټ وکړي. پاکستان هیواد کې چې کومه خبره راته وکړله، بیا نو دلته زه رالم سیدال روغتون ته. سیدال روغتون ته رالم، دغه ټیسټ مې ور وکړي. بیا ما په د هغو ټیسټ باندې یقین نه درلودلی چې دلته رالم چې پاکستان کې کومه خبره راته کړې وه، دلې هم هغه خبره راته وشوه.
نو پرون نه د شنبې په ورځ رالم ډاکټر صاحب دغه ګوشکیانې راکړلې خدای دې خیر ورکړي چې بل ځای په 50,000 افغانۍ وې دلته ماته په نیم قیمت میلاو شولې د سیدال روغتون کې. نو انشاءالله هیله لرم چې زوی به مې جوړ شي او فرق سره کوي د خیره سره. موږ د سیدال روغتون څخه ډیر خوشحاله یو او نورو هیوادوالو ته هم دا غوښتنه لرو دا وایو چې تاسو دلته مراجعه وکړئ که مثال د خبرې د ستوني مریضي یا د غوږو مریضي یا د اعصابو کم تکلیف یې هغه دلته سمیږي دلته تداوي کیږي. نه کابل ته ضرورت شته نه پاکستان ته ضرورت شته نه انډیا ته ضرورت شته. زه هغه خان ته هم تللی یم کوټې ته هم تللی یم په ګردو کې د هغه یوه خبره کړې ده په سیدال روغتون کې هم دغه خبره راته وکړه.